حضرت موسی علیه السلام زمانه دی پروردگار عالم سا د موسی علیه السلام ملاقات کیږي. هغه ملاقات کې پروردگار عالم موسی علیه السلام نه دا تقاضا وکړه چې ای موسی ته لاړ شه د کائنات کې وګرځه، تا نه لاندې څه شی وي هغه ما ته راوړه، ما ته حاضر که. موسی علیه السلام پروردگار نه ارڅي د خپلې علاقې صحرا و بیابانو مختلفو ځایونو دورې وکړې وګرځېده. د موسی علیه السلام څومره توانایي وه هغه موسی علیه السلام خرج که، خو موسی علیه السلام داسې څه شي باندې زړه خوږ نشه چې موسی علیه السلام نه هغه لاندې وي. نو موسی علیه السلام ډیر سوچ کوي چې ما خو ډیر کوشش وکړ خو داسې څه شی ما پیدا ونه کړ. همدغه سوچ کې موسی علیه السلام روان دی. یوه ځای باندې راغی چې یو ګنده ځای دی، ډیري ورته ویه چې ډیري دی، هغه باندې یو بیمار سپی ګرځي ځان په خوراک تلاش کوي. نو موسی پیغمبر دی باندې نظر پریوته. موسی پیغمبر ځان سره سوچ وکړ چې راشه همدا سپی پروردگار عالم حضور ته یوسه بویزه ځان سره، کیدای شي د ما نه لاندې وي. نو هغه سپي پورې کوشش وکړ خو بیا موسی پیغمبر ځان سره یې دا فیصله یې وکړه چې اوس د خدای علم ما ته څه پته دی، زه نه پوهېږم چې دا ما نه لاندې دی که څه دی. موسی پیغمبر هغه ځای نه روان شو، سپی پرېږدول. پروردگار عالم حضور ته کله حاضر شو نو خبرې ورسره کوي. خبرو کې پروردگار عالم یې چې ای موسی تا نه ما څه تقاضا کړې وه، تا نه ما څه شی غوښتي وو، آیا هغه تا حاضر کړي دي، هغه باندې تا عمل کړی دی؟ نو موسی پیغمبر ورته جواب کې یی چې ای مهربانه، ای کریمه پروردگاره، ما خپل کوشش کړی دی، ما خپل زحمت کړی دی، څومره ما توانایي وه غوره ما تکلیف وکړ، زه وګرځېدم خو هېڅ شی داسې ما ونه لیده چې ما ته یقین شوی وي، علم حاصل شوی وي چې دا ما نه لاندې دی. نو دی وجې نه زه خالي لاس د تا خدمت کې حاضر شوی یم او ما علم کې داسې څه رانغلو چې هغه ما نه لاندې وي. نو پروردگار عالم جواب کې ورته یی چې ای موسی، هغه بیمار سپی چې تا یو ځل اراده وکړه چې هغه راولې خو بیا تا پرېږدول، که چیرې تا هغه سپی راوستلی وی نو د تا نبوت سلسله همغټې باندې ختمه وه. هغه مهربان، هغه کریم پروردگار چې هغه تکبر دوره بد ګڼلی دی چې که چیرې یو نبي هغه خپل ځان اوچت وګڼي نو پروردگار عالم دغه نبوت ختمی، د نبوت سلسله ختمیږي. بس بیا موله د لاندې لاندې شیونه دب څنګه نه ختمیږي، خو تکبر چې کله دوره غټه ګناه دی، دوره عظیمه ګناه دی، نو مو په کار دی دغه ګناه نه ځان وساتو. هغه مهربان پروردگار عالم چې هغه دی ګناه باندې دوره غضبناک کیږي، هغه مو ته غضبناک نشي
خپل ځانونه دغې ګناه نه وساتو